الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. كتاب رياض الصالحين يوصلو يشويتم نمبر باب ده په باره د دې کې چې د مړي د خښېدو نه وروسته د مړي دپاره دعا کول او د هغې په قبر باندې لږ ساعت کېناستل او د هغې دپاره دعا کول، د هغې دپاره بخښنه غوښتل او د هغې دپاره په قبر کې دغه شانته قرآن ویل. امام نووي رحمه الله دا باب ایښودی دی والقراءتې چې په قبر باندې د مړي د خښېدو نه وروسته تلاوت کول. خو دا قول باندې انشاءالله وروسته خبره کوو، دا کمزورې خبره ده. دا مړه چې کله قبر کې کېښودلی کېږي دا ډېر سخت حالت دی چې په هر انسان باندې راځي. الله دې موږ او تاسو باندې آسان کړي. لکه دنیا کې یو چا باندې مصیبت راشي، تکلیف راشي او د هغې سره نږدې خپلوان وي، د هغې سره ورور وي، نو هغه دغه شانته تکلیف ور باندې اسانېږي. سړی مریض په کور کې سخت ور باندې، نو هغه وی چېرې ما سره کښېنئ، خپلوان ته وی یا څوک زړه ته ډېر نږدې هغې ته وی چې ما سره کښېنئ، نو هغې باندې هغه مریضتۍ تکلیف هغه ور باندې اسانېږي. نو که قبر کې کېښودل چې دا اول ملاقات دی او بیا راپاڅېدل حساب او کتاب دی او د نکیر و منکر د ملایکو سره مخامخ کېدل دا ډېر سخت ساعت دی. نو زموږ او ستاسو دین دې باره کې وایي چې مړي خښېدل نه وروسته لږ ساعت هلته ودرېدل پکار دي او د هغې دپاره دعاګانې کول پکار دي. اول نمبر حدیث دی عن ابي عمرو وقيل ابو عبد الله وقيل ابو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال. ابي عمر یا چاویل ابو عبد الله دی، چاویل ابو لیلا. نو عثمان زهونه روایت ته چې هغه فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې کله به دغه شانته د مړي د خښېدو نه فارغ کړه شو خلک او مړی به خښ شو، نو د الله پیغمبر به په دغه قبر باندې ودرېدو، د هغې په خوا کې به ودرېدو. وقال ویله به استغفروا لاخیکم، اے مومنانو مسلمانانو د خپل رور دپاره بخښنه وغواړئ د الله نه چې الله دا معاف کړي. وسلوا له التثبیت، او د دې دپاره د قدمونو د مضبوطېدو دعا وکئ، الله ته دا دعا وکئ، دا سوال وکئ، طلب وکئ چې الله دا زمونږ رور، دا زمونږ خور دې قبر کې کېښودلی شوه، الله دا په سوال او جواب کې الله مضبوط کړي. فانه الان يسأل، ځکه چې یقینا د دې مړي نه اوس دا سوال کېدلی شي او تپوسونه ترې کېدلی شي، نو تاسو د هغې دپاره سوال وکړئ. الله تعالی دې مؤمنانو مسلمانانو هغه سفارش او دعاګانې الله د دې مړي په حق له قبلوي. الله زموږ ستاسو ټول مړي مؤمنان مسلمانان دا معاف کړي. دویم نمبر روایت ته وعن عمرو بن عاص رضی الله عنه قال. عمرو بن عاص نه روایت ته هغه وایي چې دا چې کله وفات کېدو نو دې وصیت دا کړی، دا خبره کړې وه چې اذا دفنتموني فاقیموا حول قبري، ای زما ورثو، ای زما د کور خلکو، ای زما ملګرو، کله چې تاسو ما په قبر کې کېدی او ما خښ کئ، نو تاسو به زما د قبر نه ګیر چاپېره هغه ودرېږئ، لږ به ایسار شئ تاسو، قدر ما تنحر جذور، په اندازه د دې به تاسو ایسار شئ لکه دغه شانته په څومره وخت کې او په څومره اندازه کې چې یو اوښ دا حلال کړی شي، ویقسم لحمها، او د هغې دا غوښه تقسیم کړی شي او پوټي پوټي کړی شي او تقسیم کړی شي. تقریبا دا چې یو تکړه قصابي او دا اوښ حلال کې او هغه ټوټه او تقسیم ته برابر کې او تقسیم یې کړي، دا تقریبا 20 منټه به دې باندې لګېږي، لکه 20 منټو په اندازه باندې تاسو به دغلته زما په دې قبر ودرېږئ. حتی استأنس بكم، تر دې پورې چې زه د تاسو په دې ودرېدلو باندې او ستاسو د ما سره د ایسارېدلو باندې زه تاسو نه قربت حاصل کم، الفت حاصل کمه چې زما دا ویره ختمه شي. ځکه واعلم ماذا اراجع به رسل ربي، اوس ما ته د الله استازي راځي، ملایکې به راځي د ما نه به سوال کوي او زه به ډېر ښه دغه شانته هغه زه پوه شم په هغې جوابونو باندې چې دغه شانته ما ته د الله استازي راځي او هغې ته زه څه شی واپس کړم.
دا غي د سوالونو په مقابله کې زاغوي ته کم جوابونه ز واپس کما نو ماته به خدغه شانته د یاد شي دا دغه یو دغه شانته یو وصیت خپل خلکو ته دا وکړو دا روایت د مسلم د غوګو روایت ته امام نووي په ریاض الصالحین کتاب کې ذکر کړي قال الشافعي رحمه الله امام شافعي ویلي دی ويستحب ان يقرأ عنده شيء من القرآن او دا خبره ده چې دغه قبر کې د مړ کې خودل شي دغه سره دغه شانته د مؤمنان مسلمانانو خپلوان دغه سره قرآن تلاوت وکي وان ختم القرآن عنده كان حسنا او کچرته د خلک په دغه قبر سره په خواږه قرآن ختم وکي دا ډیره بهتره خبره ده دا ډیره بهتره ده د دې نه مشکل پیدا شوی د مسلمانانو ته چې بس دا خو ثابت امام شافعي ویلي دي او امام نووي په خپل ریاض الصالحین کتاب کې را نقل کړي چې د قبر سره تلاوت دا کولای شي نو په دې معنی ځنه خلک را لګي هغه تلاوتونه کوي سورۃ بقره وي سورۃ فاتحه وي نو اسلام کې د حکم څنګه دی دا مسله څنګه ده بده کې مشهور دوه اقوال دي نو دا یادول پکار دي یو قول د امام ابو حنیفه د امام مالک ته او د امام احمد دی یو روایت د امام احمد د خدا سي قول د امام احمد دی دوی ټول دا خبره کوي ابن باز رحم الله د موجوده علماو کې ابن باز رحم الله دغه شانته ابن تیمیه دا ډیر علما مشهور په د ائمه اربعو کې دا درې وړه دا خبره کوي امام ابو حنیفه رحم الله امام مالک او په یو روایت امام احمد کې دوی ټول وی چې دا کار کول د قبر سره په قبرونو کې په مقبره کې تلاوتونه کول د قرآن لوستل دا بالکل ناروا دي دا ویل په کار نه دي وجه ذکر کوي وجه سره ویل انه محدث لم ترد به السنه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه هیڅ په دې کې ثبوت نشتا هیڅ شی دغه نه ثابت ډیر مړي دغه په دور کې شوی دي دغه په وخت کې شوی دي هیڅ شی دغه شانته ک خپل نه دي کړي نو مونږ ته ویلیم نه دي صحابه کرام هغه ته ډیر نږدې او دغه شاګردانو ډیر هغه د الله د پیغمبر وړه خبره او غټه خبره مونږ تاسو سره نقل کړل نو دونه مړي شوی دي د الله د پیغمبر نه په دې کې قرائت قرآن دا ثابت نه دی قرائت قرآن دا ثابت نه دی دویمه خبره دا چې دا قرآن لستل دا قرآن ویل دا مانزه په شانته د مانزه په شانته د مشابهت د مانزه سره دی نو په مقبره کې په قبرونو کې مونږ کول لا مونږ تاسو 15 وخت مونږ کو دا ناروا دی شریعت منع کړی دا دغه شانته د قرآن لستل ملته ناروا دی دا ویل په کار نه دی دا ول قولو دویم قول چې د محمد بن حسن د امام احمد یو روایت دی امام احمد یو روایت دی دوی وی چیرې وی قرآن ته سړی وی کنه نو دا پروا نه کوي لا باس به قرآن لستل په حدیره کې یا د قبر سره مړی خخ کې ولته قرآن ولې سورۃ بقره وی یا د شانته نور د قرآن ځنې حصہ وی دا پروا نه کې خبر د کوسو کې وی ولی عبد الله بن عمر نقل دي چې هغه وصیت کړو وی چې یاره زما په قبر باندې به تاسو ودرېږئ کله چې ما خخ کوي او دغه شانته تاسو به زما په قبر باندې سورۃ فاتحه به وی او سورۃ بقره ولنی او اخرنی ایتونه به وی دوی په دا دلیل نشي راځو دې خبر ده چې خاطا دویم قول خو عبد الله بن عمر قولم شو نو چې هغه د عمل کړل نو قرآن په خپل یو کتاب دی نو لستل ویل په کار دي څنګه اساس مړ خوا کې ولولو راجح قول صحیح قول دا ورنه قول دی په مقبره کې د مړي سره قرآن لستل دا بالکل دا په کار نه ده دا یو ناروا عمل دی دا یو بدعت دی د نزان ساتل په کار دی خبر دي نور خبرو بس جواب کیږي امام شافعي نه به قول لاغه امام احمد به قول لاغه عبد الله بن عمر قول به راغه امام دغه شانته د عبد الله بن عمر کم قول دی امام احمد چې دا کم قول ذکر شو دی امام شافعي چې دا کم قول ذکر شو دا هیڅ قسم صحیح ثابت نه دی داسي هغه به تپل شي دي دا هغه خبر چا خبره کړل هغه به تپل ده ځکه امام الباني وی امام الورولا وی ما ته پته نشته دی وی ما ته دی هیڅ پته نشته دی لا ادري اين قال ذلك الشافعي وی ما ته دا پته نشته چې امام شافعي کړه دا خبره کړله چې امام نووي په دې کتاب کې راکړه دا خبره کړه دا وی ځکه وفي ثبوت شك كبير عندي او ما سره په دې خبره کې غټ شک دی چې امام شافعي دا خبره څنګه کړې ده ځکه د امام شافعي صحیح قول دا دی چې الکه مړ کله څوک چې کله مړ شي مړی تر ژوندو خلکو د قرآن لستلو اجر دا نه رسیږي چې کله دا خبره کې چې مړو تر ژوندو خلکو د قرآن د لستلو اجر نه رسیږي او بل خو د امام شافعي داسې خبره کوي چې تاسو په قبرونو باندې تلاوتونه کوئ
یعنی دا خبره بالکل یعنی دا عقل نه مني دا خبره بالکل ځکه امام شافعي مضبوط قول دار صحیح قول دار چې مړو ته تلاوت د ژوندو خلکو دانه رسیږي مسله دا ده مړو ته چې دغه شان درسته بابونه کې ومراشي مړو ته هغه څه چې په خله باندې وې کنه دې ثواب نه ستا پلار ته رسیږي او نه ستا مور ته رسیږي او نه نور مؤمنانو ته رسیږي ته چې کوم تلاوت کې لکه ته چې کوم په خله باندې سوي لکه تلاوت اجر نه رسیږي روزي تی نیول شي عمره کول شي حج کول شي قرض ور باندې قرض ادا کول شي دعاګانې ته کول شي بخنه ولا غختل شي دا ته رسیږي خو ته چې په خله باندې کوم تلاوت د قران کې او د اجر هغه پسې لګي د دې ثواب هغه ته نه رسیږي وی خبره خدا شو ځکه دا خبره ابن کثیر مولا په دې خپل تفسیر کې را نقل کړل چې امام شافعي مولا دا خبره کړې ده چې یعنی مړو ته د ژوندو خلکو د قران د لوستلو ثواب دا نه رسیږي د آیت لاندې هغه دا خبره کړې چې الله تعالی قران کې فرمای وليس للانسان الا ما سعى هر انسان چې ده کنه هغه د خپل کوشش ملایويږي د خپل زحمت او د خپل عمل ثواب دا ملایويږي او ابن تیمیه مولا په کتاب الاقتضاء کې دا ویلي وی د امام شافعي مولانا بیخي دا خبره ثابت نه ده دا خبره بیخي ثابت نه ده چې قبرونو ته تلاوتونه کوي ابن تیمیه مولا په سفارت کړی دی کتاب الاقتضاء په کتاب کې دا رد کړی دی چې دا بیخي ثابت نه امام شافعي نه چې هغه دا خبره کوي چې رمړو په خوا کې ودرېږي تلاوتونه کوي او تاسو بس هغه ته به دې باندې سکون ملاويږي هغه ته به برخه ملاويږي ثواب دویم چې دا کومه د امام احمد الله خبره وا امام الباني په کتاب الجنائز کتاب کې بالکل دا خبره کړل چې مذهب د امام مالک دا دی وی چې په قبر باندې تلاوت کول دا بالکل نشته دی نو څنګه ته به دا خبره کې چې روایت کې وی چې دا خیر دی کوش نه د امام احمد الله صحیح قول دا دی چې په قبر باندې تلاوت د قران دا بیخي نشته دی په مقبره کې د قران کریم تلاوت دا بیخي نشته دی په کتاب الجنائز کې امام ابن دا خبره کړې ده دا بل چې د عبد الله بن عمر دا قول دی چې هغه دا وصیت کړو کنه چې ما جمهور شوم نو ما باندې بسوت فاتحه مو وي زما قبر په خوا کې او ما باندې بسوت بقره او ولنی او خیرنی ته نه ما باندې وي اغي ایو روایت الله د پیغمبر را نقل کړی دی حدیث دا چې عبد الله بن عمر وین رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا مات احدكم فلا تحبسوه اسرعوا به الى قبره وليقرأ عند راسه بفاتحه الكتاب وعند رجليه بخاتمه سوره البقره في قبره وې د الله پیغمبر فرمایلی دي وې کله چې یو کس دغه شان ته مړ شي په تاسو کې تاسو دا مړ دغه شان ته بده اشاره وای مو په دغه جیل کې چې قبر ته وراته او ډایرکټ را منډي وایو هغه دغه شان دا یو جیل دغه ته ورارته وګینو سوال جواب کیږي وې د الله پیغمبر ویل دي چې تاسو دغه تیزی وکي دغه مړی ته دغه مړی خواته یعنی تاسو دغه شان ته په تیزی سره ورشي او دغه سر ته دغه شان د سورته فاتحه تاسو ویو دغه د خپل طرف ته چې دی د سورته بقره دغه شان ته اخیرنی اتو تاسو ویوي دا سي حدیث نبی اسلام را غیر نقلی وینه دا حدیث ټیک نه دی صحیح نه دی موږ باغه خبر در الله د پیغمبر مون چې هغه صحیح ثابت دی امام حیثمی ذکر کړی دی ودا روایت امام طبرانی نقل کړل په کبیر کتاب کې او د دې روایت په سند کې یحیی ابن عبد الله البابلی دی هغه کمزور دی یعنی دا روایت هم کمزور شي یعنی دا ځینې خلک د تاسو به کتلی ډیر چې مړ کله خخ کی سر ته ورسوته فاتحه وي او خپوته ولا بخوا به دا خبر ډیری وي نو خپوته ولا سوته بقره وي او دا روایت دلیل کوي الله پیغمبر دا خبره کړې ده کنه د الله پیغمبر وی دا حدیث تاسو واورید نه دا روایت امام حیثمی ذکر کړلی وی دا روایت امام طبرانی سره نقل کړی دی او امام طبرانی چې کوم سند په کبیر کتاب کې نقل کړل دا هغه سند کې یحیی ابن عبد الله البابلی دی هغه کمزور دی هغه د کمزور چې هغه کوم سند کې راشي علما هغه حدیث به نه مني هغه کمزور ثابت شو او د عبد الله بن عمر چې دا کوم قول چې هغه دا وصیت کړو نو دا دام کمزور دی امام البانی په کتاب د احکام الجنائز کې ذکر کړل چې اثر د عبد الله بن عمر چې کوم دا کمزور دی هغه ته د نسبت دا ټیک نه دا کمزور په دې عمل نش کېدلې یعنی دا خبر وضاحت هم څه کوو لازم اساس معاشره کې شاوخوا دا ډیر دا کارونه کیږي مو والله موږ مړ ولیدل یو مړ موږ سپارو یو مړ موږ سپارو هغه کیفیت ته ګوره امړی تا کس لګی دی په پلان کې سلام کوو په پلان کې سلام کوو په پلان کې سلام کوو مړی ته لګی دی دا زموږ اساس مسلمانان نږدې وخت دا واقعات موږ ولید په خپل سترګو باندې نه سورته بقره ثابت تا چې په مړی باندې وي نه د قران کوم حصہ په مقبره کې دا ثابت ته چې په مړی باندې ولستل شي او دلته چې دا کوم خبر امام شافعي کوم قول دی امام احمد کوم قول دی عبد الله بن عمر کوم قول دی د الله د پیغمبر ته منسوب کوم حدیث دی دا ټول کمزوري خبرې دي
د الله د پیغمبر په ژوند کې صحیح خبره چرته نشته ده چې په مقبره کې په مقه قبر باندې تاسو وکي تلاوت ولولئ او سورۃ بقره ووایي یا د قران ځنې حصہ تاسو ولولئ او دا کوم چې دا ختمونه کیږي زمونږ او تاسو سپاره ول خلکو لوري قاری سبانه ولي دام چرته په شریعت کې ثابت نه دي دین هغه دین دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه منګو تاسو راغلی هغه به عمل کوو به د الله پیغمبر منګو تاسو ته ویل دي چې مړ کله حق کې هغه ته ودرېږي هغه د فرض دعاګانې وکي هغه د لپاره دغه شان د سوال الله ته وکي زاری الله ته وکي چې الله ستا په سوال جواب کې دا ثابت قدم کا دا مضبوط کا الله یې ته بخنه وکا خاصه مل مسته وکا د دعاګانې وترسیږي او په دې باندې هغه ته ډیر زیات راحت تعمیلويږي الله دې موږ تاسو په سې دین باندې عمل کوو او صلی الله علی نبینا محمد